ملك هدایت الرحمان منتخب صدر ट्रेड यूनियन दरगाह बाजार हल्फन इकरार करता हूँ ट्रेड यूनियन दरगाह बाजार हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस कि मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस वफादार रहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا ستاسو میډیا والا ډیره شکریا چې زموږ د هدف بردارۍ د پروګرام لرلې زموږ ان شاء الله د الله په رحم او کرم سره نن زموږ هدف بردارۍ پروګرام شو ایډیشنل ای سی صاحب زمانه هدف واغستو او دا بازار دکاندارانو کلیوال می رشتہ داران می را سره راغلي او زمان د دویم شکریا ادا کوم باقی پاتې کم دکانداران چې راغلي د هغوی شکریا ادا کوم او دکاندارانو ته مې دا خواسته چې چا ماله مخکې موټ راکړي او که نه یې راکړي دا پیره خو زه بلا مقابلې شوم تېره پیره په الیکشن باندې نو راځئ انشاءالله که شپه یو که ورځې زه به ستاسو خدمت کوم خپل طرفه ملک هدایت الرحمان له د بازار په صدر جوړېدو باندې مبارکباد ورکوم او انشاءالله دا هیله ترې لرم چې د بازار څه مسایل چې دي هغه به ډېر په ښه طریقه باندې ادا کوي. موږ د بازار صدر صاحب هدایت صاحب له مبارکي ورکوو چې دی به زموږ ښه په نره خدمت کوي او موږ دې د دې لپاره منتخب کړی دی چې زموږ لپاره به دې ښه پوره تعاون کوي او زنګ سره به منډه تړله وي چې د بازار څه قسمه مسلې موږ ته راځي دا به دې زنګ سره منډه وي او دا به موږ د حل کوي. موږ په خپل هم تیار یو د ده سره موږ منډې والو ته تیار یو. زه انجینیر اجاز محمود د میردي وایس چیرمن د خپل طرف نه ملک هدایت الرحمان ته مبارکي ورکوم چې هغه د بازار صدارت بلا مقابله وګټو او کامیاب شو او نن د ډبل ای سی صاحب دغه نه حلف واغستو او موږ له بیا یو ځل مبارکي ورکوو. موږ دا توقع لرو چې بازار کې څومره مشکلات دي انشاءالله د په تعاون سره او د خلکو په تعاون سره به دا مشکلات حل کیږي او زما طرف نه دته پیره بیا مبارکي.